بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست ګرانو ملګرو. نن د تحلیلي هندسې دویم لوست ده. نن موږ په دې لوست کې دا کار کوو چې د دوو ټکو ترمنځ اوږدوالی سره هم پیدا کیږي. یعنې موږ لومړی لوست کې د تحلیلي هندسې باندې وغږېدو، د کوارډینیټ سیستم مطالعه کړه. هغې کوم سوالونه چې په کانکور کې راغلي ول او په کانکور کې راځي، د مکتب کتاب او نور کتابونه سوالونه هم چې ډېر مشهور ول هغه هم کار کړل، او هیله لرم چې هغه سوالونه تاسو په کور کې ځان سره مثلا نور سوالونه په کور کې ځان سره کار کړي، او کوم چې مشکل لري هغه سوالونه ماته راولېږئ. زه انشاءالله په خدمت کې یم، هغه درته حلوم. راځو نن موږ ګرانو شاګردانو د راځو دویم لوست ته. نو موږ شروع کوو د دوو ټکو ترمنځ اوږدوالی پیدا کول. صحیح ده. موږ له خیره نن دغه لوست وایو، دویم لوست ته. موږ له خیره په دې باندې کار کوو چې په هندسې کې دغه کانکور کې هم ډېر سوالونه راځي، او بیا په موږ وګورو سوالونه ډېر ښه سوالونه دي، ډېر تطبیقات لري په هندسه کې، او دا موږ نن کار کوو. انشاءالله تاسو به دا ښه انشاءالله زده کوئ. صحیح ده. دوه ټکي موږ ته راکوي، او د هغې تر دوه ټکو ترمنځ موږ دا څه غواړي؟ فاصله غواړي. دا فاصله باید موږ سره ورته پیدا کړو. ډېر اسانه پیدا کړي. ګورئ، موږ فرض مثال په دستګاه کې مثلا دا دستګاه ده، د کار دستګاه ده، دلته رسموو، دا داسې په دې شکل دا ایکس ده، او دا چې ده وای ده. فکر وکړئ دلته دوه ټکي دي. یو ټکی دا ده چې ورته وایو پی یو، صحیح ده، او یو ټکی دا ده چې دې ته چې وایو پی دوه. دوه ټکي دي موږ ته راکړي دي، او موږ غواړي چې د دې دوه ټکو ترمنځ اوږدوالی یا فاصله یې چیک کړو، پیدا کړو. دغه فاصله موږ نه چیک غواړي، یعنې دغه د ډي فاصله موږ نه غواړي چې پیدا کړو. اول خو هر ټکی چې دلته لیکل کېږي ګرانو ملګرو، تاسو پوهېږئ چې هغه ځان ته یو مختصر لري. مثلا داسې درته وایم، ګوره داسې هدف مې دا ده چې مثلا موږ ته دا ټکی چې پی یو راکړل شوی ده پی یو ده ایکس یو او وای یو، دی مختصر ده، او پی دوه چې راکړل شوی ده د هغې مختصر ده ایکس دوه او چې وای دوه. دغسې دوه مختصرې راکړل شوي، او موږ ته وایي چې د دې ترمنځ فاصله پیدا کړي. کانکور کې هم چې همیشه سوالونه راځي همدغسې راځي، دوه ټکي درکوي او د هغې ترمنځ چې غواړي ترمنځ یې فاصله موږ نه غواړي. دلته اوس موږ همدغه کار کوو. اول تحلیلي حلو چې فورمول ثبوت کو چې بعد د دې نه چېرته مشکل سره پیدا نه کوي، بعد دغه نه فورمول میخانیکو په هغې باندې سوال نه کارو. صحیح ده. اول راځو ګورئ دغه پی یو، ګوره تاسو پی یو ته متوجه شئ. ګوره پی یو چې ده د ایکس لخوا ایکس یو فاصله ده، د وای د خوا وای یو فاصله ده. پس دلته که راکته کړو دغه فاصله وای یو شوه، او دلته که ویسو په وای باندې ولګي دغه وبخښئ دغه ایکس یو شوه، دا فاصله ایکس یو، او دغه چې ده وای یو شوه. صحیح ده. دلته دغه دویم ټکی چې ده دلته دا راکته کړو، دلته چې کېږي ایکس دوه راځي، د خوا چې ویسو چې کېږي وای دوه راځي. صحیح شو. موږ نه چې غوښته دغه فاصله و دغه فاصله موږ سره دا اوږدوالی موږ سره هم پیدا کړو. ګورئ دغه فاصله که موږ داسې کوو، دغه کرښه وړو، دې سرې وصلو، هغه راوړو، دې سرې وصلو. تاسو دلته وګورئ چې یو قایم الزاویه مثلث جوړ شو. په قایم الزاویه مثلث کې موږ ډېر ساده کوو چې د فیثاغورس قضیې نه چې مخکې موږ په مسطحه هندسه کې په مثلثاتو کې پې کار کړی ده، هغه درسونه تاسو لیدی شئ در سره، او دغه ډي پیدا کړو. خو هغې نه مخکې باید دغه دوه اوږدوالي موږ سره وي، یعنې دغه فاصله موږ سره وي او دغه فاصله باید موږ سره وي. صحیح شو. داسې رقم پیدا کړو. ګورئ اول دغه ته راځو. تاسو پوهېږئ چې دغه ټوله فاصله څومره ده؟ ایکس دوه ده. مثلا دغه ټوله فاصله ایکس دوه ده، او دغه فاصله چې ده ایکس یو ده. نو که غواړو دغه ځای پیدا کړو، نو ټولو نه دا باسو دغه را پیدا کېږي، یعنې دغه ځای که پیدا کړو، دغه ځای پیدا کوو، دغه ټولو نه یعنې ایکس دوه نه منفي کوو دغه ځای چې ایکس یو ده، نو دغه ځای به موږ ته راکړي. مثلا که ټول لس یو دا دوه، نو لس نه چې دوه لاړ شي دا اته دي ته پاتې شو، دغه فاصله څو ده؟ اته ده. نو دا فاصله چې ایکس دوه منفي ایکس یو ده، نو دا هم چې ده ایکس دوه منفي څو ده؟ ایکس یو ده. په دغه شکل یعنې دا پیدا کړه. دلته ما دغه کار کوو. دلته اوس تاسو ګورئ چې دغه ټوله فاصله چې ده، دغه ټوله فاصله وای دوه ده، او دا فاصله چې ده وای یو ده. نو که غواړئ دغه ځای پیدا کړئ، نو ټوله فاصلې نه د ټولو فاصلې نه یعنې وای دوه نه منفي کوئ بعد چې څو دغه برخه څو ده؟ وای یو، یعنې وای دوه منفي وای یو. په دې شکل یعنې دا درته وایم چې دا ټول ده څو ده؟ لس. دغه ټول څو ده؟ درې. لس نه چې درې لاړ شي اووه، دې ته څو پاتې شو؟ اووه. نو دلته دا فاصله پیدا شو وای دوه منفي وای یو. اوس دغه دوه قایم زولم پیدا شو. قایم زولم چې پیدا شي د فیثاغورس قضیه تطبیقېږي. څه رقم وایي؟ د فیثاغورس قضیه وایي چې د دوو قایم زولم د مربع مجموعه مساوي کېږي د وتر مربع سره. د وتر مربع یعنې ډي مربع چې ده مساوي ده د دغه قایم زولم مربع یعنې ایکس دوه منفي ایکس یو کل مربع جمع د دغه قایم مربع مجموعه چې ایکس وای دوه منفي وای یو کل مربع. په دغه شکل باندې صحیح شو. دلته اوس چې کوو، اوس موږ ډي په کار ده، نو د دې خوا نه موږ جذر اخلو، او د دې خوا نه موږ چې کوو جذر اخلو. صحیح شو. دا دوه سره لاړه، ډي مساوي څو شو؟ ډي مساوي شو ایکس دوه منفي ایکس یو کل مربع جمع وای دوه منفي وای یو کل مربع. چې دغسې دا فورمول موږ ته ثبوت شو، او دغه فورمول موږ تل لپاره د دغه سوالو لپاره چې موږ د دوو ټکو ترمنځ
اوږدوالی وغواړي همدغه فورمول نه استفاده کوو. انشاءالله دې فورمول باندې تاسو پوه شئ. دا فورمول ځان ته لیکئ، ډېر به ولیکئ. میخانیک به کې x2 جذر د x2 منفي x1 کل مربع جمع y2 منفي y1 کل مربع. صحیح شو. که لږ ځان ته اسانه کوو موږ وختاً په دې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې دلته x چې ده دلته x2 منفي x1 ته وایي فیزیک د نظره، او دلته y چې ده y2 منفي چې ته وایو y1 ته وایو. صحیح ده، y1 ته وایو. چې دلته اوس څه کوو چې ډي مساوي کېږي جذر ده د x2 منفي x1 په ځای دلته x2 دلته x مربع جمع د y2 منفي y1 په ځای دلته y2 کل مربع داسې ورته وایو. صحیح ده، یعنې فورمول ځان ته داسې هم ساده کړئ. ګرانو شاګردانو اوس خو موږ او تاسو دا فورمول زده کړه چې فورمول د دوو ټکو ترمنځ که موږ غواړو چې اوږدوالی پیدا کړو، نو د فورمول دا ده چې ډي مساوي کېږي جذر ده x2 منفي x1 کل مربع جمع y2 منفي y1 کل مربع. د دغه فورمول نه موږ او تاسو چې کوو استفاده کوو او هغه سوال پکې چې کوو حلوو. چې ډېر زیات سوالونه په کنکور کې راغلي دي او زه غواړم چې نن درته مختصر ډېر درته کار کوم. دغه ویډیو مختصر دغه فورمول ته ده. صحیح ده، راځو دې سوالو ته. مثلا سوالونه شروع کوو. اول خو به ځان یو سوال ولیکو، ډېر ساده. مثلا سوال به ولیکو، ساده سوال ولیکو داسې چې مثلا یو ټکی راکړل شوی ده، یو ټکی ده p1 لومړی ټکی ده p1 ده مثلا 3 او 15 او دویم ټکی چې ده p2 ده مثلا 4 او 6. دغسې موږ نه چې غواړي د دې دوه ټکو په ترمنځ موږ نه فاصله غواړي چې دغه دوه ټکي ترمنځ فاصله چې کوي پیدا کړي. موږ دا کار سره رقم کوو. ګورئ متوجه اوسئ. هماغه فورمول دلته کوو. موږ پوهېږو چې کله ټکی موږ ته راشي اول دا 3 x1 ده، مثلا دا x1 ده، دا y1 د x2 ده، دا y2 چې دې سره ډېر کار وکړو. ستا په ستا بلدېږو. ډېر ساده. مثلا دلته مهمه نه ده چې دلته p1 دې ته وایي p2 دې ته، دلته p1 وایي دلته p2 ځینې که بدل شي مشکل نه لري. یعنې دلته موږ x1 وایو دلته x2 دلته x1 وایو دلته x2 ووایه. صحیح ده، مشکل نه لري. دلته فورمول مربع لري بېرته فاصله بیرته جوړوي. ولې نو ډي مساوي کېږي جذر ده څه وایو x2 منفي x1 یعنې x2 4 منفي x1 څو ده 3 کل مربع جمع y2 څو ده 6 منفي y1 څو ده 15 کل مربع. په دې شکل صحیح ده چې ډي مساوي کېږي جذر ده 4 نه چې 3 لږ څو پاتې کېږي 1 نو 1 مربع شي جواب یې 1 راوځي جمع 6 نه 15 لږ شي 1 مربع شي جواب یې څو راوځي 1 چې دلته موږ وایو چې ډي مساوي کېږي جذر ده 1 جمع 1 2 نو جذر د څو جذر د 2 دغه دوه ټکو ترمنځ فاصله ده دغسې پیدا کېږي. صحیح شو. یا فرض مثال بل سوال موږ ته راکوي. بل سوال راکوي. مثلا سوال دلته راغلی دا ده چې د دوو ټکو ترمنځ مثلا دوه ټکي دي p1 ټکی لومړی ټکی ده راکړل شوی ده چې 3 او منفي 2 ده او p2 چې د دویم ټکی ده موږ ته راکړل شوی ده چې منفي 2 او څو ده او منفي 6 ده. دغسې دا دوه ټکي راکړل شوي. وایي د دې ترمنځ څه پیدا کوي اوږدوالی پیدا کړئ. د دې دوو ترمنځ که غواړو اوږدوالی پیدا کړو نو څه کوو همدغه فورمول ده ډي مساوي کېږي جذر ده چې وایو x2 څو ده x2 منفي 2 ده منفي x1 څو ده 3 کل مربع جمع y2 څو ده منفي 6 منفي شي څو منفي 2 چې دلته منفي 2 کوو کل مربع دلته کل مربع. دلته کوم شو چې وخت نه دا ضرب کو د علامه مثبت ونیسو. خو لومړی سوالو داسې مقابل سوالو کې راسره سیده انشاءالله ضرب وو چې ډي مساوي کېږي منفي 2 منفي 3 منفي 15 کېږي منفي 15 مربع لیکو جمع دلته منفي په منفي کې مثبت 2 د منفي 6 نه چې مثبت 2 لاړ شي منفي 4 کل مربع دغسې راځي. صحیح شو. چې ډي دلته مساوي کېږي جذر ده منفي 15 مربع کو 15 کېږي مثبت 15 ولې قاعده منفي ده مثبت توان جفت ده مثبت د جواب او قاعده منفي توان جفت ده مثبت د جواب 4 مربع څو کېږي 14 نو ډي مساوي کېږي دا دواړه جمع کوو جذر ده 15 او 6 11 کېږي یو اصل یو 2 3 او یو 4 یو 40 واحده د دې چې شو اوږدوالی شو. ښه ګرانو شاګردانو راځو نور سوالو ته. نور سوالونه راځو حلول ته. یو سوال ده چې په کنکور کې راغلی ده او دا سوال په کال 1995 په غزني کې راغلی ده او سوال داسې ده چې دوه ټکي موږ ته راکړل شوي دي. p1 لومړی p1 ده چې هغه منفي 8 او منفي 7 جذر ده 2 ده او p2 راکړه ده چې منفي 4 او منفي څو ده منفي 6 جذر ده 2 د دې ترمنځ چې غواړي چې پیدا کړو موږ اوږدوالی پیدا کړو. ډېر ساده حلوو. تاسو هم حلوی شئ که نه. دا منفي نه به نه ډارېږي. سوال به راسن حلوئ. سوال نه حلوو. ډي مساوي کېږي دلته جذر ده x2 منفي x1 x2 څو ده منفي 4 منفي شي د منفي x1 نه چې منفي لري منفي خ په دې کې ضربېږي مثبت 8 کل مربع کېږي جمع y2 منفي 6 جذر د څو ده 2 منفي شي د څو نه
منفي 1 جذر د 2 منفي دلته ضربېږي مثبت 1 جذر د 100 جذر د 2 کل مربع دغسې حلیږي. اوس ډي مساوي کېږي جذر د دلته 8 جمع 4 څو کېږي 8 نه 4 لږ څو کېږي 4 مربع جمع دلته چې د 2 جذر 2 نه چې شپږ یې لاړ شي جذر 2 ته نه پاتې کېږي کل مربع لیکو او دلته ډي مساوي شو جذر د 4 مربع 14 جمع 2 2 سره لاړه څو پاتې شو 2 دا دواړه جمع کوي ډي مساوي کېږي 14 او 2 18 جذر د 18 چې دا ځواب دلته په چارابه کې نشته څلور ځوابه کې دا نشته ولې دلته دا رفع عمل شوی نو لیکو جذر د 18 به ولیکو 9 ضرب 100 9 ضرب 2 چې ځواب اخر کې راوځي 9 د جذر 9 ته 3 3 جذر د 100 د 2 3 جذر د 2 د دې سوال څه شو ځواب شو. صحیح شو هیله چې په پوه شم او بعد دغه نه دا سوال نه تاسو نه غلط هم نشي نور که د سوال نه راغلی چې نقطې او ساده سوالونه زیناله ومه نو تاسو ته چیرته مخامخ کېدلی ورسره ټول سوال نه حل کړئ کوم ځوانه چې پوه نشئ ماته راولېږئ. صحیح ده دلته مثلا بل سوال راغله ده ویلي دي چې یوه دایره ده او دا سوال د کانکور ده د کال 1995 کې مثلا راغله ده په کابل کې کابل فورم سوال ضرور نه ده چې کوم فورم کې راغلی دغه فورمول ته په دغه باندې ټول حلیږي ما هدف دا و چې د کانکور سوال ده تاسو پوه شئ د کانکور ده او دغسې حلیږي کانکور او غیر کانکوري ټول هغه دي چینل لري د کانکور نه خو د غیر کانکوري ډېر سوالونه سخت دي که نه نو چینل لري سوال نه لرو ګورې دلته سوال راغلی ده چې د یو دایرې مرکز ټکی راکړه ده چې هغې راکړه او د هغې د محیط یو نقطه ټکی راکړه موږ ته وایي چې د دې دایرې چې پیدا کړي شوا پیدا کړي صحیح ده دا سوالونه ډېر زیات په دې فورمول کې راځي مثلا داسې وایي ګوره اول موږ دایره رسمو دا دایره ده د دې مرکز ده د دې مختصر موږ ته راکړې ده چې څو ده منفي یو او منفي یو د محیط مختصر راکړې ده څو ده هغې راکړې منفي 3 او منفي 3 داسې په دې شکل باندې صحیح شو. ګورې ګران شاګردانو موږ نه غوښتی شي د دې دایرې شوا پیدا کړي و دلته موږ نه شي غوښتی شي موږ نه غوښتی شي چې د دې محیط پیدا کړي د دې مثلا مساحت پیدا کړي د دې مثلا قطر پیدا کړي تاسو هر شی د نه پیدا کوئ شي ولې چې چا سره چې شوا د دایرې هغه هر شی بیا کوئ شي موږ مسطح دایرې کې په دې باندې کار کړی ده نو دا موږ د دې هر شی حلوی شو مثلا بل سوال راتلی شي دغسې مرکز او د محیط درکوي درته وایي چې د دې د مساحت پیدا کړي تاسو اول ځای شوا به پیدا کوي بیا مساحت پیدا کوي بیا اول شوا پیدا کوي بیا محیط یا قطر پیدا کوي صحیح ده چې کوشش دې سوال کې استعمال کو مثلا همدغه سوال د موږ غوښتي شوا پیدا کړي مثال زه درته کوم خو د کانکور هم دومره سوال دی یا موږ ته وایي چې قطر پیدا کړي مساحت پیدا کړي او چې پیدا کړي محیط پیدا کړي محیط دغه څلور جزء کې پیدا کړي ډېر ساده پیدا کړو ګورئ د دې دواړو ترمنځ فاصله پیدا کړي آر مساوي کېږي جذر ده داسې وای 2 x 2 څو کېږي x 2 منفي 3 منفي شي د منفي یو نه چې مثبت راځي مثبت یو کل مربع او د منفي 3 نه چې منفي شي څو منفي یو منفي بیرته مثبتي کل مربع چې آر مساوي کېږي جذر ده منفي 3 نه یو لږ څو کېږي منفي 2 مربع لیکو جمع دلته د منفي 3 نه چې یو لږ شي منفي 2 بیا پاتې کېږي منفي 2 بیا مربع لیکو چې آر مساوي کېږي جذر ده منفي 2 مربع 4 کېږي او دلته منفي 2 مربع 4 کېږي جذر د 100 8 چې دلته بیا رفع عمل وکړو موږ جذر د 8 لیکو جذر د 8 4 ضرب 2 راوباسي 2 جذر د 100 کېږي 2 جذر د 2 دغه چې دا عبارت ده د دې دایرې د شوا څخه ده چې دغه اوله ګزینه یا اوله شمیره صحیح ده او په کانکور کې دغه سوال راغلی ده صحیح شو دا پیدا شو اوس که موږ بل سوال پیدا شي چې نه شوای زموږ نه ده په کار شوای بیخي یاده کړی قطر پیدا کړي نو قطر فورمول باندې موږ پیږو ډي مساوي کړي 2 آر 2 چنده ده شوا او شوا موږ لرلو ته وضع کړي نو 2 ضرب جذر د 100 2 ضرب 2 جذر د 2 چې ځواب راځي د قطر ډي مساوي کړي 2 2 4 جذر د 2 دغسې زموږ سوال حلیږي صحیح شو همداسې مساحت موږ نه راغواړو آر مساوي ای مساوي کېږي پای آر مربع دا د مساحت فورمول د دایرې د مسطحې دایرې نه پیږو دلته وضع کوو نو پای خپله ده ثابته ده د شمیدس جذر د 2 کل مربع چې ای مساوي شو دا مربع کې 2 مربع 4 او دلته دا مربع کې 2 کېږي 2 4 8 پای یونټ چا شی ده مربع کېږي او یا غواړي چې محیط پیدا کړي محیط خو مساوي 2 پای آر ده 2 پای آر نو محیط مساوي کېږي 2 په خپله پای په خپله دلته لیکو 2 جذر د 2 چې کله ضرب کوي سلور چې کېږي سلور جذر د 2 پای دغسې موږ کوی شو دا سوالونه حل کړو صحیح شو یعنې دا سوال هم موږ حل کړو. ښه ګرانو شاګردانو راځو یو بل سوال هم داسې کاروو چې مثلا یو بل سوال ده داسې وایي د یو دایرې د قطر انجامونه موږ ته راکړي دي مثلا موږ دایره رسموو داسې ویلي دي چې یو دایره لرو داسې خبره ده او د دې د قطر انجامونه معلوم قطر خو پېژنئ د دایرې د شوا 2 چنده یا قطر چې د مرکز نه تېرېږي وتر چې د مرکز نه تېرېږي د قطر وایي دا 2 ټکي راکړي مثلا لومړی مختصر راکړې ده منفي 2 او 2 ده او دویمه مختصر راکړې ده څو ده 4 منفي 6 ده دغه او موږ نه چې غوښته د دې دایرې
قطر غوښته دا قطر د خپل قطر انجامونه راکړي موږ شوا غوښته د سیدا من شوای د شوای راته پیدا کړي موږ خو مخکې حل کړل د سوالن شوام پیدا کړل دا سوال شو خو دا اوس مشکل شي نه لري موږ دلته پیګو چې اول باید فاصله د دې دوړو پیدا کو قطر باید پیدا کو قطر چې پیدا شي تقسیم دوه شوا پیدا کو شوا چې پیدا شي به چا شي غوړ ټول پکې پیدا کیږي سیدا اول موږ ډیر ساده دالو ان سوال د مقصد عبارت لپاره محل کنور د کوم خبره نه لري یعنی سوال نه شرغله عبارت کې مقصد خبره لري نو سوالای نشاندي فرموله سالور منفي سورزي منفي مثبت 2 راځي مثبت 2 کل مربع جمع ډیر اندازي منفي شپږونه منفي 2 شي کل مربع سیدا دي مساوي کیږي جذر د سالور جمع 200 کیږي شپږ مربع جمع دا 200 کیږي منفي شپږ منفي 2 منفي 8 مربع چې مساوي کیږي جذر د شپږ مربع شپږ دیرش جمع او منفي 8 مربع سالور شپېته چې اوس وایو دي مساوي کیږي دوه جمع کا سل کیږي چې جذر د سلو زمونږ د دې سوال جواب څه شو لس څه شو دا شی شو قطر شو اوس موږ شوا غوښته ده موږ پیګو چې قطر مساوي 2 چنده دي چې د شوا ده نو که شوا پیدا کوي قطر د غلس راواخلي تقسیم په سوی کې 2 ار مساوي کېږي سو 15 نو دا سوال هم زمونږ حل شو جواب هم سو ده مثبت 15 یا 15 جواب ده څه شو دا سوال هم حل شو نور مثلا بل سوال ترازو دا سوال به حل کو چې دا سوال نه وای دا مثلا موږ ته سوال ګرانو شاګردان راکړل شوی دا موږ ته ویلي دی چې د دوه ټکو ترمنځ فاصله دوه ټکي راکړل شوی پی یو لومړی پی یو ده چې منفي 15 او لس ده او پی 2 چې ده موږ ته راکړل شوی ده چې ایکسو سالور ده او د دې ترمنځ فاصله چې ده یو اوږدوالی چې ده لس ده صحیح ده موږ ته ویلي ایکس پیدا کړي یعنی هدف دلته دا ده چې دا دفعه دلته هغه نه ده ورک یعنی دلته ډي نه ده ورک فاصله نه ده ورک یو مختصر ایکس ورک ده یعنی دا ایکس یو معلوم ده ایکس 2 معلوم نه ده پی وای یو معلوم ده وای 2 معلوم ده ما ډي معلوم ده نو موږ به دا پیدا کوو عین فرمول ده فقط وګد ده حلوي فرمول خو داسې و چې ډي مساوي کېږي جذر ده ایکس 2 منفي ایکس یو کل مربع جمع وای 2 منفي وای یو کل مربع دغسې فرمول دې فرمول کې به دغه مختصر شیش راکړي دا به وضع کو وګورو چې سوال څنګه لیږي صحیح ده او تاسو هم کوئ چې شنده ویډیو ودروئ خپل حل کې بعد دغه زما جواب ته وګورئ چې ما سره کوم کړي صحیح ده نو ډي په جسو کو لس دلته لس او یو خبره ته کوم چې شوقي به ویډیو نه ګورئ صحیح ده شوقي به ویډیو نه ګورئ چې ویډیو ګورئ سم به کتابچه او قلم در سره یې اندغه ورته ناس سم درس ته ان شاء الله حتما بیا زده کوئ د سیده سینمایي فلم نه ده چې تاسو ورته ناس چې تنه مثلا فلم وګورئ چې ساعتم تیږي ساعتم په دې کې نه تیږي درس زده کوئ تنه جذر ده بیا خوند درکې یو شی زده کوي بیا پیږي چې تغیرات درکې راغلي دي او په لومړي ځل به ورځ باندې تغیرات نه راځي او شي کې صحیح ده موږ چې همیشه درس یو شی وایو نو اول ورځ باندې سیده تغیرات نه راځي یعنی درس ویل د سیده فکر وکړئ د فکر کې چې موږ لکه کلب ته چیزو کلب ته اول ورځ چې موږ کلب ته راشو سیده موږ بدن کې تغیرات نه راځي خو کله چې شپږ میاشتې یو کال موږ مکمل هغه کوو بعد دغې نه موږ هغه عکس چې موږ اوله ورځ چې تلي وو هغه مقایسه کوو او د یو کال بعد عکس بیا اوچته موږ ته ښکاري چې تغیرات راغلي نو درسونه من دغسې دي تاسو به داسې نه کوئ چې په اوله ورځ باندې ټول شیان زده کوئ نن کښېنئ سبا کښېنئ ورځ 10 ورځې 20 ورځې یو میاشت دغه د اقل دغه اندازه تحلیلي اندازه تر اخره پورې ورسوئ بیا تاسو ته ښکاري چې موږ سوالونه لوی شو که نه شو لولی او کار به حتما کوئ کارخانګي ټول شیان به کتابونه کور کې چې لري کار کوي پکې دلته چې کوو دلته ایکس 2 په ځای څو وضع کوو ایکس نامعلوم ده ایکس منفي د وای ایکس یو په ځای منفي 15 دلته مثبت 15 جوړیږي کل مربع جمع وای 2 سو ده وای 2 سلور ده سلور منفي لس کل مربع دغسې ودلته دا جذر لري او باید جذر له منځه یوسو اطراف دواړه طرفونه د معادلې چک کوو مربع کوو د خوا مربع د خوا مربع دوه سره لاړه جذر نه وته د مطابقت د انکشاف ورکوو ایکس مربع مثبت 2 بی ده یعنی ای مربع مثبت 2 بی مثبت بی مربع چې په مطابقتو کې ویل شوي دي چې هغه به زده وي انکشاف ورکوو ای مربع مثبت 2 بی 2 15 لس لس په ایکس کې لس ایکس مثبت بی مربع 15 مثبت څلور نه چې شپږ لس لاړ شي منفي شپږ مربع شپږ دیرش مساوي کېږي څو لس مربع سل دلته سل د خوا راواړوئ ایکس مربع په خپله لس ایکس په خپله جمع دا دواړه چې جمع کېږي تقریبا څو کېږي یو شپېته منفي سل مساوي څو صفر دلته ایکس مربع په خپله راځي مثبت لس ایکس په خپله د سلو نه چې یو شپېته لاړ شي منفي 9 دیرش پاتې کېږي مساوي څو صفر دلته څو موږ نیسو دا شاخه لاړ شو تزیې درسونه خو شپاړس درس دي هغه به م لیدلي او زده کړي به مې یو داسې رقم عمل کوو یو او څو لیکو یو نه وبخئ څو لیکو درې او دیارلس درې او دیارلس درې په دیارلسو کې څو کې 9 دیرش دلته به دا منفي ونیسو چې ضرب شي دا درکړي جمع شي دا درکړي دا به ولیسو ایکس او ایکس اوس خبره خلاصه شوه صحیح ده تجزیه وشوه تجزیه چې وشوه موږ کوی شو دلته چې ولیکو دوه قوسونه خپل دوه قوسونه په دې شکل ولیکو چې ایکس منفي 3 ضرب د ایکس مثبت څو ده دیارلس مساوي څو صفر هر قوس صفر کې ایکس منفي دیارلس ایکس منفي 3 مساوي صفر ایکس 3 راووته یعنې دا ایکس 3 کېدی شي او ایکس
مثبت 100 x مثبت 14 مساوي 100 صفر x مساوي منفي 14 او بل څوک کېدای شي منفي 14 کېدای شي چې بیا په څلور ځوابه کې وګورئ چې کوم جواب یې صحیح هماغه به حلقه کوي. صحیح شو ګران ملګرو. اوس بل سوال د راځو ورته و یو سوال بل راکړی ده د یو مثلث د درې راسونو مختصات یې راکړي. د یو مثلث د درې راسونو مختصات یې راکړي. مثلا مثلث موږ رسم کړو د یو مثلث ده مثلث اي بي سي مثلث د اي بي سي دغسې ده چې د دې مختصات یې موږ ته راکړي. د A مختصه ده مثلا منفي 2 او منفي 3 او د B مختصه ده 2 او 1 او د C مختصه ده منفي 2 او 15. ان دا سوالونه چې درته کاروم د دې معنی چې دغه فرمول موږ په ډیرو ځایونو کې استعمالوی شو او ډیر زیات سوالونه موږ طرحوي. زه به درته څه کار وکړم څه به تاسو زده کړئ نو انشاءالله ټول ټایپ باندې زده شي. دلته موږ نه چې غوښتې دوه خبرې کړي دي. اول خو موږ ته ویلي چې د هر زولې اوږدوالی پیدا کوي، یعنی که دا راس A ده د مقابل زولی A ده چې دی باندې قرار ده، د P ده B ده د مقابل زولی B ده، د C ده د MC ده، یعنی موږ نه غوښتې ABC پیدا کړي، یعنی د A اوږدوالی د B اوږدوالی او د C اوږدوالی پیدا کړي. صحیح شو. او بله خبره دا کړه چې د مثلث نوعیت وایي چې دا حادث زاویه ده، قایموس زاویه ده، منفرج زاویه ده، څه شی ده. نو موږ دغه نوعیت هغه وخت معلوموی شو چې موږ ته چیرې د درې زولو اوږدوالی معلوم وي. یعنی موږ باید اول AB پیدا کړو، AC پیدا کړو او BC د دې ټولو اوږدوالی پیدا کړو، بیا خبرې وکړو. صحیح ده. اول راځو A پیدا کړو. A بل ته ولیکو چې A سره رقم پیدا کړو. A مساوي کېږي جذر ده. دوه ټکي د دې ترمنځ فاصله پیدا x2 نیسو x2 سو ده منفي 2 منفي شي د منفي x1 نه x1 2 شو کل مربع جمع y2 15 منفي شي سونه یو ده یو مربع مساوي کېږي جذر ده منفي 2 منفي 2 منفي څلور کې منفي څلور مربع کې 14 جمع 15 نه یو لږ څلور مربع کې 14 جمع کې دواړه جذر د سو 2 پس موږ د A اندازه پیدا کړه. صحیح شو. اوس راځو B اندازه پیدا کوو. B مساوي کېږي صحیح ده جذر ده x2 منفي 2 منفي x1 منفي 2 ده دلته مثبت 2 راځي کل مربع شي ضربېږي منفي کې مثبت y2 15 منفي 3 دي منفي 3 منفي کې ضرب شي مثبت 3 کې کل مربع چې مساوي شو جذر ده منفي 2 نه 2 لړ شي 0 مربع 0 جمع 15 و 3 8 مربع 8 مربع څلور شپېته چې 0 جمع څلور شپېته شي جذر د څلور شپېته سوه بیا راووته بیم پیدا شو. C پیدا کړو. C مساوي کېږي جذر ده. C چې پیدا کوي سره هم پیدا کېږي x2 2 منفي 2 چې منفي ضرب کې مثبت 2 کېږي کل مربع جمع y2 یو منفي څو شي منفي 3 مثبت 3 کېږي کل مربع مساوي شو جذر ده. دلته مخ ته ځو څه کوو اوس 2 2 څلور مربع څو کېږي 14 جمع یو 3 څلور مربع 14 جذر دواړه خپل څو کېږي 2 دېرش دې اندازه پیدا شو. اوس موږ د A او B او C او اوږدوالی پیدا کړه یو جز حل شو. دلته هر شی کوی چې د مثلث درې زولې چې معلوم شي موږ هر شی کوی شو. موږ ته وایي چې د درې واړو زولو مثلا اوږدوالی معلوم محیط پیدا کړي درې واړه واخلئ جمع کړي محیط پیدا کړي نیم محیط پیدا کړي واخلئ مساحت پیدا کړي هر شی چې غواړئ اوس کېږي خو هغه شیان ته نه ځو خپله مخ ته ځئ لاړ شئ ورته. صحیح ده. اوس موږ د دویمه خبره غوښتې دې مثلث نوعیت معلوم کړئ. مثلث نوعیت چې کله درې زولې معلومې وي ډېر ساده معلومیږي. موږ به څه کوو دغه وړې دوه زولې چې موږ ته درې زولې راکوي دې کې حتما مثلا دوه وړې او یو چې غټ وي او کوم مساوي مشکل نه لري خپل بیا خو بیخي راسنه لیږي او که داسې مثلا متفاوته وي دوه واړه به د غټې زولې سره چی کوئ مقایسه کوئ سره هم به کوئ دغه دوه وړې زولې به مربع کې جمع به کوي یعنی A مربع جمع چې B مربع او دا به مقایسه کوي د C مربع سره مربع د غټې زولې سره. که چیرې دا دواړه مربع کړل تاسو او دا لوی د دې اندازه لوی راغله د درېیمه زولې نه نو دا حاده مثلث ده. دا چې ده حاده مثلث ده. او که دا دواړه مربع کړل چې A مربع جمع B مربع او دا مساوي د C مربع سره راغی نو دا قائمه مثلث ده قائمه زاویه مثلث ده. او که چیرې A مربع جمع B مربع تاسو حل کړو کوچنی راغی د C مربع نه او دا چې ده د منفرجه زاویه ده. دا چې ده منفرجه زاویه. صحیح شو. دا داسې لیږي. اوس دلته راځو موږ دا درې زولې چې دا دوه وړې دي د غټې زولې سره مقایسه کوو نو وایي جذر د 2 دېرشو کل مربع جمع جذر د 2 دېرشو کل مربع. صحیح ده. دا دواړه دا مقایسه کوو د جذر د څلور شپېتو مربعو سره. 2 سره ځي 2 دېرش جمع 2 سره ځي 2 دېرش او دا 2 سره ځي څلور شپېته. صحیح ده. دلته دا دواړه جمع کړو څلور شپېته راځي څلور شپېته دواړه یو بل سره چې راغی برابر نو برابر چې راغی دا قایمه مثلث ده. چې ده کوم مثلث ده قایمه زاویه. ښه ګرانو شاګردانو راځو یو بل سوال هم حلوو چې هغه په د لوګر په کانکور کې راغلی و. هغه سوال داسې ده دا خو په هر کوم کې تکرار راځي ضرور نه ده چې هماغه موږ ولایت زده کړو خو په یو راکړل شوی دی یو ټکی ده چې وایي ساین د پای ساین د پای او بل دا کوساین د پای پر 2 دا یو ټکی ده او بل چې راکړل شوی ده
مثلا دلته به لاندې ورته ولیکو یا به دلته پاس ولیکو، اوس خو نه لیکه دلته خیر دلته ومنئ 2 ساین د څو ده پای پر 2 او کوساین څو ده کوساین 2 کوساین د پای پر څو ده پای پر 2 دا د دې ترمنځ فاصله پیدا کوي. د اوږدوالی چې تاسو کله پیدا کوئ نو دلته باید په مثلثات پوه شئ او مثلثات او انشاءالله زده هم ده، اوس یوټیوب ته ناست حتما مثلثات هم زده ده او که مثلثات هم نه وي زده تاسو کولی شئ همدغه چینل ته ننوځئ او چې وکئ پلیلیست ووهئ، پلیلیست کې هغه فصلونه وګورئ د مثلثات فصل، مثلثات په پښتو ژبه، په دري ژبه، په هره ژبه چې پکار یې سر نه تر اخره پورې ده کلیک وکئ، اول درسونه تر اخره پورې وګورئ، حتما هم دا درس زده کیږي. صحیح ده، یعنې دلته دا ضرورت ده. او مثلثات خو موږ ویلې چې په ټولو عنوانو کې راځي، په ریاضیاتو کې، په فزیک کې ډېر استعمالیږي. ښه موږ پوهېږو چې ساین د پای څو ده 0 یعنې وصلات 1، کوساین د 90 0، ساین د 90 1 په 2 کې 2، کوساین د 90 0 0 په 2 کې 0. صحیح ده، نو دغه دوه ټکو منځ فاصله اوس پیدا کړو، ډي مساوي کېږي ډېر ساده. مثلا x 2 دا نیسو 2 راځي 2 منفي x یو 0 کل مربع، y 2 څو راځي 0 راځي منفي 0 کل مربع. نو ما خبره شه اسانه سوال ده 2 منفي 2 0 2 مربع 4 او دلته 0 منفي 0 0 0 مربع 0 جذر ده 4 جذر 4 څو کېږي 2. سوال حل شو. صحیح ده، ګورو چې بل سوال شته که نشته. بل سوال به وګورو بعد د هغې به کار دغه ده. یو بل سوال به هم درته کار کوم، نور هم ستړی کړم، نور هم بس ده نو که نه څو سوال هم نه پوهېږم تا یو فورمولا دي فورمول کې دومره ډېر کار وکړه خو ډېر زیات سوالونه هم راغلي، فورمول مهم او دې لپاره ما ډېر کار پکې وکړه. نو تاسو هیله ده چې زده کړی وي. دلته یو بل سوال هم دی وایي 3 ټکي دي 3 ټکي دي وایي چې A راکړل شوی ده چې A و 2 ده، A راکړل شوی A و 2، B راکړل شوی ده چې 3 و 4 او C راکړل شوی ده چې منفي 2، C راکړل شوی ده منفي 2 او 1. دغه 3 ټکي موږ ته راکړل شوي دي او ویلي دي چې که A د B او C نه په یوه فاصله باندې وي تاسو A پیدا کړئ. هدف دا ده چې دلته A دا د A ځای ده A ده او دغه د B ځای ده دا B شو او دغه د C ځای ده. که موږ د دې دواړو فاصله پیدا کړو دغه دواړه دا پیدا کړو x ورته وایي او دا هم چې پیدا کړو د دې به هم څه وایي x، یعنې دغه دواړه اوږدوالی یو بل سره چې دي مساوي دي. دا دواړه خپله د سوال وایي دغه 3 ټکي دي چې A د B او C سره په یوه اندازه فاصله لري نو تاسو A راته پیدا کړئ. اول موږ ځو چې دغه x پیدا کړو، یعنې د A او B په منځ کې فاصله پیدا کړو، بیا ځو دغه x پیدا کوو. صحیح ده، بیا سوال لري. ګوره